سلام د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې ویډیو تر پای وګورئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. راځو مهمو خبرونو ته. طالبانو خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د تاریخي اثارو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي په هیڅ ځای کې چاته اجازه نشته چې څوک قدیمي اثار له ځمکې څخه راوباسي، انتقال او خرڅ کړي او یا یې په بل نه مالي هیواد څخه وباسي. طالبان وایي هغه سیمې چې تاریخي اثار پکې شته باید جدي ساتنه ترې وشي. د کابل ښار په دریمه چاودنه کې 2 کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان وایي دغه چاودنه د کابل ښار د یوې امنیتي حوزې اړوند شهید څلور لارې سره نږدې پر یوه رینجر موټر شوي چې له امله یې 2 کسان وژل شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان د پاکستان د پوځ له لوی دستې جنرال کرنل جاوید بجوا سره پر افغان سوله خبرې کړي. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنرال میکینزي د پاکستان د پوځ د لوی دستې جنرال کرنل جاوید بجوا دې وکړي چې مهم خبرونه مو خوښ شوي وي. د لا نورو مهمو او اوسني خبرونو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب